سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د منتو چل درښکاره کوو، نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډیر یو مزدار او د خوندور منتو چل به زده کړئ. دا ویډیو موږ په 5 برخو کې تقسیمه کړې ده. په اوله برخه کې به د ټولو نه مخکې د دې لپاره خمیر جوړو. خمیر لپاره به زموږ پکارېږي 3 پیالې اوړه، یوه وړه قاشوغه مالګه او 2 غټې قاشوغې تیل. دا به د یو بل سره دا به په یو لوښي کې ورواچو او ښه به میکس کړو. کله چې دا میکس شول نو لږې لږې تړمې اوبه به پکې اچوو او اغېږو به یې. احتیاط وکئ چې خمیر لږ سخت واغېږئ. کله چې خمیر دغسې واغېږلی شو نو لږ غونته کې تیل به پکې ورواچوئ او دا به پکې هم دغسې میکس کئ. یو پیړې په شان به یې راټول کئ او په سر باندې به یې لږ غونته کې تیل ووهئ، یا به پې یو ټوټه کېږدئ یا پلاستیک، او د 3 ګنټو دپاره به کېږدئ چې ورسیږي. په دې ویډیو په دویمه برخه کې به موږ د دې لپاره قیمه یعنې کوفته جوړو. د دې لپاره به زموږ پکارېږي نیمه پیاله تیل. دا چې کله تاوده شو نو 500 ګرامه قیمه به پکې ورواچو او لږه به یې پکې سره کړو. کله چې قیمه دغسې سره شوه نو په دې کې به بیا ورواچو یوه نیمه قاشوغه مالګه، یوه وړه قاشوغه اوږه، یوه وړه قاشوغه کورکمان او یوه وړه قاشوغه تور مرچ، او ښه به یې پکې ولړو چې میکس شي. کله چې پکې دا میکس شو او لږ سره شو نو بیا به ورته لږه غونته کې دڼیا او یو شین مرچکی ورواچو. سره به پې کېږدو د 10 منټو دپاره چې پاخه شي. کله چې پاخه شول نو دغسې به ښکاري. بیا به پکې 1 کیلو پیاز دغسې مات شوي ورواچو. لږ به یې پکې میکس کړو، وبه یې لړو، یعنې پخه به یې پکې نه، وبه یې لړو پکې او یو طرف ته به یې کېږدو چې یخ شي، ځکه چې د منتو د جوړولو دپاره زموږ بیا دغسې یخه قیمه او پیاز پکارېږي. د دې ویډیو په دریمه برخه کې به موږ جوړوو د دې دپاره قورمه. قورمې دپاره به زموږ پکارېږي نیمه پیاله تیل، یوه غټه قاشوغه زیره، دا به پکې سره کړو. دا چې پکې لږ سره شو نو بیا به ورته 1 پیاله پیاز دغسې ټکېدلي ورواچو. دا به پکې لږ میکس کړو. کله دا میکس شول نو 3 دانې اوږې، یعنې یوه وړه قاشوغه دغسې ټکېدلې اوږه به ورته ورواچو او ښه به پکې سره کړو. کله چې پکې دا سره شول نو یو ټماټر به دغسې وټکو، سره نیمه پیاله د ټماټرو روب، دا به ورته ورواچو. میکس به یې کړو پکې او سر به پې کېږدو تر هغه وخته پورې چې غوړي او دا قورمه د یو بل نه جدا شي. کله چې دغسې ښکارېدل یعنې غوړي د قورمې نه جدا دي نو بیا به پکې یوه قاشوغه د مالګې، یوه غټه قاشوغه د ګرمې مسالې، یوه وړه قاشوغه د کورکمانو، یوه وړه قاشوغه وچه دڼیا او نیمه قاشوغه د تور مرچکي ورواچو. ښه به یې پکې میکس کړو او ښه به یې پکې سره کړو. موږ 3 ګنټې مخکې یوه پیاله دال په اوبو کې پاسته کړي وو. نو اوس به پکې دغه دال هم ورواچو. ښه به یې په دې قورمه کې میکس کړو. کله چې دا دال دغسې میکس شول نو بیا به ورته 2 پیالې ګرمې اوبه ور واچو
او کله چې اوبه وخوټ کېدلې نو سر به پې کېږدو د 13 نه تر 15 منټو پورې چې دا دال پکې ښه پاسته شي او پاخه شي. کله چې دغسې پاخه شوي وي نو بیا به ورته لږه دڼیا او یو مرچکی، تاسو کولی شئ چې زیات مرچکی او دڼیا هم ور واچوئ او دا به پکې مکس کړو. 1 نه تر 2 منټو پورې به یې پکې پاخه کړو. او دا به هم یو طرف ته کېږدو. د دې ویډیو 4مه برخه. نو اوس به راشو زمونږ 3 غنټې پس وړه دغسې تیار شوي وو. نو دا باید دغسې سخت تیار وي. نو دغسې د دې وړو نه به وړې وړې پیډې جوړې کړو. دا پیړه به اواره کړو او په ماشین کې به یې دغسې تیروو او ښه لکه د پاڼې په شاندې به یې نري کړو. کله چې دا دغسې نري شول نو دغسې به یې پرېږدو چې یوه غټه قاشوغه د دې قیمې او پیازو میکسچر پکې راشي. یوه قاشوغه به یې په دې منځ کې واچو او 4 طرفونه به یې لاول دغسې بند کړو او بیا به یې دا 2 طرفونه د یو بل سره دغسې ونیسو او لږ به یې راکاږو. نو داسې سمبوسه به ترې تیاره شي. د منتو دیګ به د لاندې نه اول ښه غوړ کړئ ځکه چې دا وړه ورپسې بیا وننښلي. دا د اوبو په تف باندې پخیږي او د منتو سر باندې به دغسې لږ لږ تیل ووهو چې لږ تیل پې هم راشي، یعنې تیل یعنې غوړي پې هم راشي. اوبه به دغسې خوټ کېدلي، دا دیګونه به پې کېږدو، سر به پې کېږدو د نیمې ګنټې دپاره به چې پاخه شي پکې. پنځلس منټه پس به دا دیګونه یعنې لاندینی دیګ به د پاسه کړو او پاسنی دیګ به د لاندې کړو چې ټول یو شان دې پاخه شي ځکه چې لاندینی دیګ ته ډېر تف رسیږي. نو دا دی زمونږ مانتو تیار شو. په 5مه برخه کې به د دې دپاره ماسته جوړ کړو. ماستو دپاره به زمونږ پکارېږي 2 غټې قاشوقې چکه، 4 غټې قاشوقې ماسته، او نیمه قاشوغه ټکېدلې اوږه، یوه وړه قاشوغه مالګه. دا ټول به د یو بل سره میکس کړو، یعنې زموږ ماسته هم تیار شو. کله چې راوباسئ نو د ټولو نه مخکې به ماسته دغسې خواره کړئ، بیا به پې مانتو کېږدو. د مانتو په سر باندې به بیا دغسې قورمه ور واچو، یعنې د دالو دا قورمه چې ده، وچه پودینه به پې د پاسه وپاشو او شنه دڼیا. نو زموږ مانتو تیار شو. که ستاسو دا ویډیو زموږ خوښه شوې وي نو زموږ چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د الله په امان.